سلامونه نیکې هیلې تاسو ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم د نړۍ په هر ګوټ کې چې هستی خدای دې وکړي روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسېږئ. خوښ یم چې زه رادا یوسفزی یو دفعه بیا ستاسې درانه چوپړ کې یو خدمت کې حاضر یم. نن زموږ او ستاسو د فورکس یا د کرپټو کرنسۍ یا د انډکسو چې دی دویم درس دی. په لومړی درس کې مې تاسو ته ویللی که نه م لیدلی پاس لاړ شئ یو ویډیو یا ښکته لاړ شئ هر آپشن چې تاسو ته ښکاري او وګورئ چې فورکس څه شی دی، کرپټو کرنسي څه شی ده، انډکس څه شی دی، شیرز څه شی دي او دې باره کې مې تاسو ته معلومات درکړي دي. نن زه غواړم تاسو ته معلومات درکړم چې یو مارکیټ په کوم حالت کې پورته ځي او په کوم حالت کې ښکته راځي او دا مارکیټ موږ تاسو څنګه معلومولی شو چې اوس مارکیټ کوم وخت کې مخ په پورته روان دی او کوم وخت کې مخ په ښکته روان دی. لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ یا که نه پوهیږئ زه اوس تاسو ته وایم کله چې مارکیټ کې د خرڅوونکي راشي سور کینډل جوړېږي موږ تاسو سره. هر کله چې سور کینډل موږ تاسو ولیدلو په دې مطلب دا چې دا مارکیټ کې چې دی خرڅوونکي راغلي دي. سور کینډل چې دی د پاسه نه شروع کېږي، پلورونکي راځي یا خرڅوونکي راځي او په دغه لاندې نقطه کې خلاصیږي. ورپسې شین کینډل چې دی یا هر نوم چې ورته تاسو والی دا چې دی د لاندې نه شروع کېږي او همدغسې پورته ځي. دا چې کله تاسو وګورئ نو دا په دې مطلب باندې چې اخیستونکي راغلل او مارکیټ کې اوس اخیستونکي قوت ډېر دی. یعنې هر وخت کې چې تاسو سور کینډل ولیدلو تاسو په دې باندې پوه شئ چې خرڅوونکي راغلي دي، مارکیټ یې لاندې راوړی دی. او هر کله چې تاسو شین کینډل ولیدلو نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا مارکیټ چې دی مخ په پورته روان دی. خو بعضې وخت داسې کېږي چې د پورته حالت په وخت کې تاسو سرې کینډلې ګورئ، هم شین راځي هم سور راځي، هم شین راځي هم سور راځي، یا دوه شنه راځي یو سور راځي، یا دوه سره راځي یو شین راځي. خو باید تاسو د مارکیټ په حالت باندې وپوهیږئ چې دا مارکیټ مخ په پورته روان دی. که په پورته هم روان هم پکې سور کینډل ځای په ځای کېدی شي او بعضې وخت چې دی مارکیټ مخ په ښکته روان دی. خو په ښکته راتللو په وخت کې چې دی هم سور کینډل پکې راتلی شي په مارکیټ کې او هم چې دی شین کینډل په مارکیټ کې راتلی شي. مارکیټ عموما د غټو کاروباریانو په واسطه باندې اداره کېږي. په دې برخه کې بانکونه ډېر رول لري، غټ تجاران ډېر زیات رول لري، سیاست مداران هم پکې ډېر زیات رول لري. نو هر کله چې تاسو انویسټمنټ کوئ په یو مارکیټ کې نو تاسو کوشش وکړئ چې خبرونه وګورئ، ځکه خبرونه ډېر زیات مستقیم تاثیر لري د سټاک په مارکیټونو باندې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټل د هغې نه مخکې چې بیټکوین کله په 58 56 اخري 450,000 ته رسېدلی و، د هغې نه یو دفعه راغی کله چې ډونالډ ټرمپ واک ته ورسېدلو 1,15,000 ته د خپل ټول وخت های هیټ کړلو یا خپل هیټ څه کوي چې د ټول وخت های تجربه کړلو. دلته تاسو ګورئ چې ما دلته یو کینډل جوړ کړی و، مخکې بېکاره وم نو سوچ مې کولو چې تاسو څه شی مې ووایم نو په لاس باندې مې خپل خط رسم کړلو. لکه څنګه چې تاسو زما شاته هم ګورئ نو زه د دې کینډلو سره خاصه علاقه لرم، شاته مې هم خپل ځان ته بند کړي دي. څنګه وپوهېږو چې مارکیټ په ښکته روان دی او که پورته روان دی؟ نو د دې دپاره انالایزز ډېر زیات مهم دي. زه غواړم تاسو اول پوه کړم چې دا مارکیټ په کومو څپو باندې پورته ځي او په کومو څپو باندې ښکته راځي. نو راځئ چې زه تاسو د نږدې نه تشریح کړم چې مارکیټ په کومو شرایطو باندې پورته ځي او په کومو شرایطو باندې ښکته راځي. مارکیټ عموما په دغه شرایطو پورته ځي، یو دفعه جګېږي، بیا راښکته کېږي، بیا جګېږي، بیا راښکته کېږي، بیا جګېږي، بیا راښکته کېږي. هر کله چې تاسو مارکیټ ولیدلو چې په دې شرایطو باندې مخ په پورته روانو نو تاسو باید په دې پوه شئ چې دا عموما په یو چوکاټ په منځ کې د عمل ترسره کېږي. د دې دپاره د ټایم فریم ډېر زیات مهم دی. تاسو باید وګورئ چې دا په کوم ټایم فریم باندې مخته ځي. کله دا ټایم فریم تاسو کولی شئ چې د 1 دقیقې په وخت کې پیدا کړئ، کله دا تاسو کولی شئ چې د 15 دقیقو په وخت کې پیدا کړئ او کله دا تاسو کولی شئ چې د 4 ساعتو په وخت کې پیدا کړئ. عموما چې مارکیټ پورته راړلو د پورته تللو نه بعد دغلته فکر وکړئ چې دا د دې خپل د ټول وخت ټاپ یې چې دی دا یې چې دی هیټ کړلو.
دې ځای نه راوړلو دا مارکیټ پورته راوړلو خپل ټاپ یې هټ کړلو اوس د دې ځای نه فکر وکړه دا مارکیټ چې دی بیرته راښکته کېږي لاندې ته لاندې نه څنګه ځي بیرته ځي یو څه وخت دپاره پاس بیا راځي یو څه وخت دپاره بیرته لاندې بیا ځي یو څه وخت دپاره بیرته پاس بیا ځي د یو څه وخت دپاره بیرته لاندې بیا ځي د یو څه وخت دپاره پاس بیا راځي بیرته لاندې بیا ځي پاس بیا ځي لاندې په ډېر ګمان سره چې دا مارکیټ بیرته تر دې ځای پورې راشي دا کوم ځای نه چې مارکیټ د پاس تللو طرف ته شروع شوی و دا چاره چې ده په یو چارچوکاټ کې مخ ته ځي د یو چارچوکاټ په شکلونو باندې عموما دا چاره مخکې ځي یا که زه تاسو په واضح شکل باندې وویلی شم دا چاره دغسې سر نیسي یا دا چاره دغسې سر خوري کله چې اپ ټرینډ وي زه به اول شین قلم راواخلم فکر وکړئ چې دا کینډل شین کینډل دی یو شین کینډل شو ورپسې بل شین کینډل دی بیا ورپسې بل شین کینډل دی بیا ورپسې بعضې وخت سور هم راتلی شي بل سور راتلی شي بیا ورسره په خوا کې بیرته چې دی شین کینډل راځي بل شین کینډل راتلی شي بل شین کینډل راتلی شي دا ټرینډ عموما د یو لاین په شکل باندې مخ ته ځي همدغسې برعکس کله چې بیرته مارکیټ راولیږي زه به تاسو ته په دې بل ځای کې رسم کړم مارکیټ چې کله راولیږي سور کینډل راځي زه به دا بل طرف خط لګرم دا بل چې تاسو ورباندې وپوهیږئ سور کینډل راځي دا فکر وکړئ چې دا باډي چې ده دا سره ده نو د دې لپاره چې ډېر وخت ونه نیسي زه کوشش کوم چې تاسو ته زر تشریح کړم بیا ورپسې شین کینډل هم راتلی شي ورپسې بل شین هم راتلی شي بیا ورپسې بیرته سور کینډل شروع کیږي همدغسې دا چاره د یو چوکاټ په شکل باندې مخ ته ځي اوس تاسو به ماته ووایئ چې تاسو څنګه کولی شئ په انالایزس وکئ چې دا مارکیټ اوس ښکته روان دی که پورته باندې روان دی زه تاسو ته دا پریکټیکل په یو سکرین کې ښیم چې تاسو ورباندې وپوهیږئ چې مارکیټ کوم طرف ته روان ښه دلته چې تاسو ګورئ دا ما سره د کرپټو په مارکیټ کې یو ټوکن دی اوس تاسو عموما څنګه وپوهیږئ چې دا مارکیټ په پورته روان دی که یا هغه څپې چې ما تاسو ته تشریح کړلې هغه څپې تاسو څنګه پیدا کولی شئ همدغه انالایزس جوړیږي یا همدغه خبره چې ده په خپله کې ځان ته د مارکیټ تجزیه وایي یا د مارکیټ دغه رخ معلومول دي چې دا لکه موږ تاسو چې پخوا په افغانستان کې یا په هر ځای کې چا تشلیح کولې چې موږ به ویل دا مایه چې ده رخ یې باید موږ تاسو پیدا کړو چې هغه تشله پکې ولیږي اوس دا کرپټو کې چې دی یا دا فورکس کې چې دی دا مارکیټ باید موږ تاسو رخ پیدا کړو چې دا مارکیټ مخ په ټیټه روان دی او که دا مارکیټ اوس مخ په جګه روان دی که په ټیټه روان وي او په داسې نقطې کې ته سرمایه ګزاري وکړې ته فکر کوې چې دا مارکیټ جګ ځي او مارکیټ په تا خدای نخواسته راولېږي وروره ګټلې به وبایلې او د شتو نه به خلاص شې
خو که ته د مارکیټ رخ پیدا کړي یا د مارکیټ مخه پیدا کړي او ته په صحیح ځای کې پیسې مصرف کړي یعنې په هغه ځای کې چې ته خریداري وکړي او د هغې ځای نه مارکیټ مخ په پورته لاړ شي نو انشاءالله چې ستا پیسې به لا ډېرې او دا چاره به تا نور هم تشویق کړي د آینده انویسټمنټ دپاره. اوس دا موږ تاسو سره د یو ساعت ټایم فریم دی. اوس په دې ټایم فریم کې عموما بعضې دوستان نه توانېږي چې د مارکیټ مخ پیدا کړي. د مارکیټ مخ په پورته دی اوس که مخ په ښکته دی. نو موږ تاسو که لږ ذره مارکیټ ته د نږدې سر ورښکاره کړو تر نږدې یې وګورو نو دغه چاره موږ تاسو کولی شو چې ډېر په ښه شکل معلوم کړو. همدا اوس چې دی ما چې مخکې تاسو ته ویللې چې هره چاره د یو سیستم په لرلو سره پورته ځي. اوس که زه تاسو دلته راوړم همدغې ټایم فریم نه چینج کړم او راشم د 5 دقیقو ټایم فریم دپاره او دا سکرین چې دی زه لږ ذره غټ کړم نو زه به اوس هغه چاره تاسو ته ډېر ښایسته په ښه شکل تشریح وکړی شم. لکه دلته چې تاسو راشئ چې ما تاسو ویللې هر مارکیټ یو دفعه پورته ځي بیا یو دفعه ښکته راځي. هر پورته تګ لکه تاسو چې ګورئ ځان سره سره کینډل هم لري شنې کینډل هم لري سرې کینډل هم لري شنې کینډل هم لري. نو که تاسو کله په پورته تګ په وخت کې سرې کینډلې ولیدلې مه ورخطا کېږئ ورته چې دا مارکیټ په تاسو راولېږي. امکانات شته ده چې مارکیټ نور هم پورته راشي یا هر وخت چې تاسو شنې کینډلې ولیدلې او مارکیټ چې دی ښکته را روان دی خو تاسو یو دم ګرم شولی او جذباتو نه هم کار واخیستلو انویسټ پکې وکړلو مارکیټ بیرته په تاسو باندې راولیدلو نو پیسې بیلی. لکه ما چې تاسو ویلل چې دغه هره چاره تقریبا د یو منظم شکل باندې مخ ته ځي نو دا چاره زه تاسو ته دلته تشریح کولی شم. که زه دلته خطونه تاسو ته کش کړم لکه مخکې چې ما تاسو ته وښودل دا دم یو خط دا دم بل خط تاسو ګورئ چې دا چاره په یو منظم سیستم سره مخ ته تللې ده. دغه سیستم که تاسو پیدا کړلو تا په دغه نقطې کې انویسټمنټ وکړلو په دغه خواوشا ځایانو کې ترې ووتلې وروره تا پیسې ګټلې دي مه د چا نه سګنل اله مه د چا نه ربوټ اله او مه وروره خپل سر پې خوږوه. دا چاره دومره مشکله نه ده وروره. بیرته چې تاسو دا ډاون ټرینډ وګورئ یا چې مارکیټ بیرته رالیدلو په شکل کې دی دا چې تاسو وګورئ د یو منظم سیستم په شکل باندې پورته تللی ده. زه به تاسو ته دلته دا چاره هم تشریح کړم. دا وګورئ په منظم شکل باندې مارکیټ بیرته ښکته راغلی دی یا مارکیټ راولېدلی دی. ای وروره په دې خبرو کې دومره مشکله خبره نشته دی. چا چې تا ته مشکله کړې ده وروره هغې اشتباه کړې ده. دغسې چې همدا چاره وګورئ په منظم شکل باندې تاسې باید لږ ټایم فریم سره وګورئ چې دا ټایم فریم تاسو ته څه شی وایي چې همدغسې دا چاره مو وګورئ وروره په منظم شکل باندې مخ ته ځي. خو تاسو مهمه دا ده چې وروره ټایم فریمونه پیدا کړئ. په دویم لیکچر کې زه تاسو ته انشاءالله چې سبا ته ښیم یا په راتلونکي ورځو کې چې زه تاسو ته دویمه ویډیو جوړوم اخیستل څنګه وکړو زه به تاسو ته په ډېرې اسانه شکل سره انشاءالله تشریح کوم چې په مارکیټ کې موږ تاسو څنګه پیسې ولګوو کوم وخت کې اخیستل وکړو او څنګه کولی شو بیرته خرڅ کړو خپل ټوکن یا خپل انډکس یا خپل فورکس کې چې کوم پیسې موږ اخیستې دي بیرته په کوم شکل باندې کولی شو چې خرڅ یې کړو او د مارکیټ نه ووځو. ډېره زیاته مننه کوم د لا نورو ویډیوګانو د پوهېدلو دپاره وروره چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ. دې سره وروره ما دپاره لږ ذره شیمه پیدا کېږي انرژي علمه پوهېږم چې وروره خلک چې دی انټرسټ لري په دې مارکیټ کې. نو وروره د دې په ځای چې بېځایه شیانو باندې وخت خپل ضایع کوئ راشئ یو ټکی زده کړئ هغه څوک فالو کړئ چې وروره تاسو ته ستاسو آیندې باره کې معلومات درکړئ. په دې شي کې د دنیا پیسې پرتې دي وروره د خارجیان ډېری لګیا دي د دغه شي نه پیسې جوړئ. ومن الله توفیق تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.